ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل رحمت الله نبیل کوو. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي پر ډیورنډ معامله شوې ده او د یادې معاملې پر سر حکومت ځینې امتیازونه اخیستي او دغه راز پاکستان اوس حکومتي مقررو کې هم داخل شوی. کابل ټاکل شوی چې نن 11 تنه افغان سیکان هند ته ورسیږي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دا د هغه کسانو لومړۍ جوپه ده چې دغه هیواد ورته دایمي ویزې ورکوي. افغان حکومت تېره ورځ د طالبانو 50 نور بندیان هم خوشي کړي. داسې ویل کېږي چې دا بندیان د هغو له جملو څخه دي چې افغان حکومت یې ازادولو ته ژمن نه و. سهیل شاهین وسلوال طالبان وایي افغان حکومت پر هغو طالبانو چاپې وهي چې تازه له بنده خوشي شوي. د وسلوالو طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین ویلي دوی ټولو خوشي شوو بندیانو ته لارښوونه کړې چې په کورونو پاتې شي او د جګړې ډګر ته ستانه نه شي. تر دې وړاندې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد ویلي و چې د حکومت له بنده خوشي شوي طالبان بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوي او ان ځینې وژل شوي هم دي. ولسمشر غني د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ نن نیمروز ولایت ته تللی. د هغه د سفر موخه د دغه ولایت وضعیت ارزول ښودل شوي. ولسمشر غني سره پاتې کیږو. ولسمشر غني وایي هغه کسان به د عدلي او قضایي ارګانونو له تعقیب سره مخ شي چې د کورونا لپاره په ځانګړې شوې بودیجه او مالي لګښتونو کې فساد کړی. کابل کې په لومړي ځل ښځینه کرکټ اکاډمۍ پرانیستل شوه. له دې وروسته به د راشد خان په اکاډمۍ کې ښځینه کرکټرانې هم تمرین او زده کړه کوي. د ترکیې په آیا صوفیا جومات کې له 80 کلونو وروسته د جمعې لمونځ ترسره شو. ولسمشر طیب اردوغان د دغه جومات بیا پرانیستل د ترکیې د ځوانانو یو خوب یاد کړ او هلته د جمعې لمونځ ادا کړ. په هند کې افغان سفارت وایي د کورونا وایرس خپرېدو باوجود بیا هم افغانستان دغه هیواد ته د تیر کال په پرتله خپل صادرات 21 سلنه لوړ کړي. دغه صادرات د چابهار بندر هوایي دهلیزونو او واګا بندر له لارې ترسره شوي او پکې تازه میوه، پیاز، ممیز، زعفران او طبي بوټي شامل دي. ایران وایي په افغانستان کې جوړ شوو غالیو په نړیوالو بازارونو کې د ایراني غالیو ځای نیولی. د دوی په خبره دا ایران ته ستره اقتصادي ضربه ده او ایراني غالۍ په نړیوالو بازارونو کې هیڅ مشتری نه لري. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم پلو او بخونکي خدای مسپارم د الله په امان.